سلامونه. یو خو سړی په دې تقریرونو باندې قسم په خدای چې ستړی شي، ښه دي او خراب دي. یعنې معمولي غوندې انډرسټینډینګ موږ ته نه راځي چې یو انسان دی، هغه کار څنګه دی، که شیمیل دی او که فیمیل دی او که میل دی، خو بس خدای پیدا کړی دی. موږ یې په یو حال کې هم ژوند ته نه پرېږدو. اوس تاسو د ګل چاهت دغه ویډیو به کتلي، یو ټرانسجنډر دی، خواجه سرا دی. نه دلته چا پرېښودو، نه په ملیشیا کې چا پرېښودو، نه اوس په مکه او مدینه کې څوک پرېږدي. په داسې خاوره ده هغه چې دغلته زموږ مشران یا کشران یا خلک چې لاړ شي نو هغه ارمان کوي چې همدغلته وي. او ګل چاهته ویډیو چې ما وکتل نو هغه وایي چې زه د دې ځای نه څومره زر اوس لاړه شم نو زه به حلونه ووایم یا زه به حقیقت دنیا ته ښکاره کړم. ځینې خبرې وایي چې د ویلو وي، ځینې وایي چې د نه ویلو، خو موږ ټول پوهېږو چې هغه څه ویل غواړي. امیر خان یوسفزۍ صاحب ډېره ښکلې خبره لیکلې وه چې دا زمان هم پیدا کېدی شي، داستان هم پیدا کېدی شي، دا د مولانا فضل الرحمن نه، دا د سمیع الحق نه، دا د عمران خان نه، د نواز شریف نه، زرداري نه، ایمن نه، ایکس واي زیډ، دا د هر چا نه پیدا کېدی شي. دا د خدای پیدا وخت دی، د دې فیصله خدای کړې ده او فطرت کړې ده. نو دا خلک ولې موږ دومره زور و چې دلته هم څوک نه پرېږدي که څه کار روزګار یې کوو نو هریسمنټ او فزیکل اسالټ او لان تان کنځلې سپکې سپورې ته دا ولې کې ته هغه ولې کې دلته ولې لاړې هلته ولې نه، یعنی شل مشورې د مجاهد ملت ورکولی. ملیشیا ته لاړه، هلته پسې یو شیخ ولګېد چې زه اوس دلته د دین خدمت کوم او زه دا په سامیلاري ته راړم موال ټکول او لانجه او پاشي وریانۍ. نو هلته ملیشیا کې خو په ډېر ښه ملیشیا خو د تایلینډ او د بینکاک او د دوبۍ برابر آزاده معاشره ده. نو مقامي خلکو په حاشیې وریانۍ خلاف یو سړی دومره تکړه دی نو بس هلته نه، یعنې پوهېږو ټول چې مقامیانو ته یا د حکومت یا هلته خلکو ته، خو دا چونکې بېوسه خلک دی او بیا دلته هغه چې ملیشیا کې دغه واقعات وشو، بیا دلته خلکو دا چې ته حج له ولې نه ځې، هغه امیر خان یوسفزۍ صاحب ډېرې ښایسته خبرې لیکلې وې چې ته حج له ولې نه ځې، ته عمرې له ولې نه ځې. اوس چې هغه عمرې ته ځي نو هلته هم هغه هیرس شوي دی. یعنې د هغې دا ویډیو نه صفا پته لګي، ازار کوي، سینه ډبوي، مخ سر وهي، مخ تندی وهي، ازار. یعنې انسان دی، یو انسان دی دومره بېوسه دی چې هغه څوک یې شته هم نه. د خلکو بیا نه حکومت تپوس کوي، نه زه او ته سب تپوس کوو، نو ورسره د خلکو همدردیان وي. نو دا ډېره زیاته دردونکې ویډیو ده او دا وحشت دی، دا دهشت دی، دا غیر انساني سلوک دی. تقریرونو ته په دې کې څه ضرورت دی؟ خو دا بنیادي انډرسټینډینګ، یعنې خلک په خپل ژوند کې پرېږدي چې چاته زیان نه رسوي، چاته شر نه رسوي. نو خدای او د خدای رسول ته کتل پکار دی چې په دغه پاکه خاوره یا مقدسو مقاماتو کې خو خلک ژوند ته پرېښودل دي، د خلکو د عزت نه تېرېدل دي. اوس چا کړي نه پوهېږم چا به کړي، خو بدنصیبي دا ده چې دا خلک پیدا شوی دی، اوس خدای پیدا کړی دی او یعنې دلته هلته ژوند یې هر ځای عذاب دی. نو په دې خپل وطن کې که خلک ډېر هغه سیلف ریسپیکټ یې خلکو خیال ساتلی، خلکو له انساني تکریم ورکولی، نو اټلیسټ او دومره خو کولی شو چې ورسره ودرېږو، یو قسم خواخوږي ورسره اظهار وکړو، یو قسم په غم کې شریک شو. یو څوک دی دومره په مشکل کې دی، هلته څوک رشته دار نشته دلته نه چې تپوس یې وکړي، حکومت یا کوي نه کوي، خلک کوي نه کوي. نو پکار ده چې اټلیسټ هغه وربل د خولې او د خبرو د حده پورې خو اټلیسټ ورسره همدردي ښایو. خدای دې ورته اسانه کړي، موږ ټول له دې خدای پوهه راکړي.